که ستاسو ذکر سس یو د کوروالي نه خوند نشي اخیستلی نو دا ویډیو تر اخره وګورئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ دوستانو زیاتره داسې کسان دي چې په ځوانۍ کې ډېر غلط کارونه کړي لاس نه یې کار اخیستی وي او یا یې ډېرې زناګانې کړي چې هغې له وجې ذکر کمزوری شوي کوچنی شوی او یا بیخي نری شوی چې څه وخت دوی له ښځې سره کوروالی کوي نه یې ښځې له کوروالی خوند ورکوي او نه دی له کله چې ذکر مړاوی وي نو ښځې له کوروالی خوند نه ورکوي او سړی هم د کوروالي څخه خوند نشي اخیستلی زر انځالېږي او هېڅ مزه نه ورکوي نو په دې ویډیو کې درته داسې طریقه ښایم چې ستاسو ذکر به ورسره جوړ شي دوستانو د دې لپاره به تاسو د غاښونو کریم چې د کولګیټ په نامه چې د ټولو نه ښه کار کوي اصلي کولګیټ به تاسو پیدا کړئ او یو قاشوغه به تاسو راواخله په یو پاک لوښي کې به یې واچوئ او 4 قاشوغې به ورسره د شړشمو تیل ور واچوئ او یو قاشوغه به واسلین او یو قاشوغه به ورسره زیتونو تیل ور واچوئ او دا به سره میکس کړئ او بیا به یو پاک بوتل کې واچوئ دوستانو د دې استعمال داسې دی چې تاسو به هره شپه ذکر په تړمو اوبو وینځئ چې کله 15 دقیقې تېرې شوې نو بیا به یې تاسو په همدغه موادو سره غوړوئ کوشش کوئ چې ذکر ستاسو میرمن غوړ کړي او ښه ډېرې درته مالش کړي خو پام وي چې د مالش په وخت کې مو ذکر انزال نشي چې بیا برعکس ډېر تاوان درته رسوي دوستانو دا نسخه یو میاشت استعمال کړئ انشاءالله ستاسو ذکر به ورسره ښه شي اوږد به هم شي سیز به هم واخلي او سستي به یې هم ختمه شي مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وګټله که ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یې لایک او که چینل کې نوي یاست نو حتما یې در سره سبسکرایب کړئ مننه